د نعت شریف لومبی بند شعر دی چې ای باده که ورپېښ شولې په ښار د مدینې ای باده که ورپېښ شولې په ښار د مدینې صلات سلام مې عرض کړه په سردار د مدینې مننه ملګرو بل ارمان مې په زړه نشته بېله دی چې ملګرو بل ارمان مې په زړه نشته بېله دی چې کجل مې وی د سترګو ګرد غبار د مدینې اول آخر ظاهر باطن رؤوف ته هم رحیم اول آخر ظاهر باطن رؤوف ته هم رحیم رحمت ته عالمون الله تاجدار د مدینې او د انمر سپوږمۍ ستوري درویزګر د محمد دی د انمر سپوږمۍ ستوري درویزګر د محمد دی د عرش نه جلوې غواړي په انوار د مدینې مننه په اصل کې هر شی خپل حقیقت ته په غورځنګ دی په اصل کې هر شی خپل حقیقت ته په غورځنګ دی عاشق له سجدګاه ده هره لار د مدینې مرکز د کائناتو ده دا ځمکه بیا د ځمکې دا ځمکه بیا د ځمکې کعبه د کعبې مرکز دی ښار د مدینې مننه او زړګیه هغه کس به قرار نه مومي بل ځای کې قرار نه مومي بل ځای کې لیدلی چې وي چا لیل و نهار د مدینې او خزان د حضرت د باغ تر ګلو ورتلی نشي خزان د حضرت د باغ په ګلو ورتلی نشي تازه به وي همیش لره ګلزار د مدینې خزان د حضرت د باغ تر ګلو ورتلی نشي تازه به وي همیش لره ګلزار د مدینې او بلها زمانې وشوې چې حضرت په پرې راتللو بلها زمانې وشوې چې حضرت به پرې راتللو د اوس هم معطره هره لار د مدینې مننه هره لار د مدینې او خدای زده چې د یثرب خوره په څه به بختوره خدای زده په څه به بختوره مسکن د پاک حبیب شو افتخار د مدینې یقینا کنه او دا واړه کائنات د محمد د نور زره ده دا واړه کائنات د محمد د نور زره ده پوهان لا پوه نه دي په اسرار د مدینې او خلل به د ژوند په دایرو کې وي تحقیق دی خلل به د ژوند په دایرو کې وي تحقیق دی چې اوزي له مرکزه او پرکار د مدینې مننه مننه او اخیری شعر دی چې جوهره سمندر کې د وحدت وي غوطه زن جوهره سمندر کې د وحدت وي غوطه زن باهوش باشعور وي خمخوار د مدینې ماشاءالله زبردست سبحان مننه ډیره مننه نو دا نعت یو څو شعرونه دي قربان چې احمد نبی سلطانه صفتونه به دې کېږي احمد نبی سلطان صفتونه به دې کېږي او ثابت دي له قرآنه صفتونه به دې کېږي مننه جی احمد نبی سلطانه صفتونه به دې کېږي ثابت دي له قرآنه صفتونه به دې کېږي او په مخ د ځمکې ته یې چې ستاینه دې مقصود ده ستاینه دې مقصود ده په مخ د ځمکې ته یې چې ستاینه دې مقصود ده او منم په الله ګرانه صفتونه به دې کېږي مننه جی او شپه ورځ دې په عالم کې صفتونه اورېدی شي شپه ورځ دې په عالم کې صفتونه اورېدی شي ښکاره دي له اذانه
صفاتونه به کیږي مننه جی ښکارا دي لازانه صفاتونه به کیږي او د رب ډیر سنا خواني که سو رب یې ډیر ستایلی د رب ډیر سنا خواني که څو رب یې ډیر ستایلی ستا ذکر علی شانه صفاتونه به کیږي او درود سلام به وایم سو د ذکر په جهان شي صلی الله علیه درود سلام به وایم سو د ذکر په جهان شي او قبول یې کړه جانانه صفاتونه به کیږي ډیره مننه او درود سلام به وایي امتیان که فرښتې دي درود سلام به وایي امتیان که فرښتې دي د حکم د الله نه د حکم د الله نه صفاتونه به کیږي او نقطه چې تاثیر د ثناخوان دی که قبول دا ستا په در شي آمین تاثیر د ثناخوان دی که قبول دا ستا په در شي لاس راکړه مهربانه صفاتونه به کیږي ډیره مننه تاثیر د ثناخوان دی که قبول دا ستا په در شي لاس راکړه مهربانه صفاتونه به کیږي و احمد نبی سلطانه صفاتونه به کیږي ثابت دي له قرآنه صفاتونه به کیږي مننه